هند ته د غني سفر. ونه و ډیر پخوا په یو کلي کې د اشرف غني په نوم سوداګر ژوند کاوه. نوموړي به تجارتي مالونه د پاکستان له لارې هند ته او له هند څخه افغانستان ته لیږدول. زه غني د تجارت سره ډیره مینه لرم. تل تجارتي مالونه لکه هندي ټوکران، لاسي صنایع او نور خوراکي توکي د پاکستان له لارې هیواد ته واردوم. کوشش کوم چې د دې تجارت له لارې حلال روزي او هیوادوالو ته خدمت وکړم. دا چې غني هند ته لوی سفر لري نو د دوستانو څخه د خدای پامانۍ په نیت قهوه خانې ته ځي، تر څو له خپلو دوستانو نه د خدای پامانۍ او د هند څخه د سوغاتو راوړلو په اړه وپوښتي. دوستانو، هند ته لوی سفر لرم. غواړم چې د هیواد وچې میوې هند ته صادرې او له هغه ځایه هندي ابریشمي ټوکران هیواد ته وارد کړم. که مو له هند څخه څه شی پکار وي راته یې ووایي، تر څو له ځان سره یې راوړم. سیاف استاذ، تا ته څه شی راوړم؟ ما ته د هند څخه یوه ښکلې لونګۍ راوړه. ګلمرجانه، ته هم راته ووایه تا ته څه شی راوړم؟ ما ته د هند څخه پوډر او د میک اپ سامان راوړه، تر څو ښکلا مې یو په سل چنده شي. دزمار خانه، ستا هم څه شی پکار یې راته ووایه. خوښه دی غني چې هر څه راوړې، خو اورېدلي مې دي چې هند کې د شرابو ویالې او ساګانې دي. ما ته تیز یو څو بوشکې تازه او خوندور شراب راوړه. وکرځئ استاذ، ته څه غواړې چې درته یې راوړم؟ غني خانه، که په ما مداري دې لورېږي، ما ته یو چپنه او د ګیدړې د پوستکي قرقولي راوړه. زه ډېر خوشحاله یم چې د کورنۍ ټول غړي سره یو ځای یو. د دې سفر څخه وروسته به یوه اوږده رخصتي ولرو. پلار جانه، د هند سفرونه اوږده ستومانه او خطرونه څخه ډکې لارې لري. زویه، دا خبر مې ورته 100 وارې کړې، خو پلار دې نه مني. پلار جانه، ورور مې رښتیا وایي، څومره به ښه وای چې ټوله کورنۍ سره یو ځای اوسو. زوی جانه، غټ سفر په مخ لرم. د کورنۍ مسؤلیت په تا دی. کوشش وکړه چې د کورنۍ څخه سمه ساتنه وکړې. که کوم مشکل پیدا کېده، زما د ملګرو سره یې شریک کوه. هغه د خپلو خبرو ناوړې او د ستونزو ډک سفرونو ته ادامه ورکوي. اولادونو، تاسې راته ووایئ چې کوم سوغاتونه تاسو ته له هند څخه راوړم. وسړیه، په ځان دې ډېر پام کوه. اولادونو یې ورته د خپل سوغاتونو په اړه وویل، خو په دې کې د کور توتي هم د غني څخه یوه غوښتنه وکړه. پلار جانه، زما ګران توتي وایي چې زما سلامونه هند کې زما کورنۍ ته ورسوه. غني د خپل تجارتي مالونو سره د هند په لور سفر پیل کوي. د څو ورځو سفر وروسته غني د هند سرحدونو ته نږدې په یو هوټل کې د تم کېدلو پلان نیسي، تر څو شپه سبا کړي او سهار وختي د هند خاورې ته ورداخل شي. دې سفر خو زه ډېر ستومانه کړم. شپه هم تیاره ده او په مخ کې ګڼ ځنګلونه دي. شپه به په هوټل کې تیره کړم تر څو ستوماني مې ختمه شي او سهار په پوره ذهني آرامښت سره د هند هیواد ته داخل شم او خپل سوداګریز مالونه وپلورم. د سهار لمر په راختو سره غني د هند خاورې ته داخليږي. د خدای ډېر شکر گزار یم چې په خیر سره د هند خاورې ته راورسېدلم. اول به د طبیعت د ښکلا نه خوند واخلم. یاره، د هند دا سیمه ډېره ښکلې ده.
طبیعي ښکلا یې زموږ نورستان ولایت ته ورته ده او چکر وهل پکې ډیر خوند کوي. خو باید کوم کار چې را په غاړه ده باید ترسره یې کړم، لکه هندي ټوکران او نورو سوغاتونو پیرل. اول باید دا پیسې هندي کالدارو ته واړوم، بیا به د ممبئی ښار ته د سوغاتونو د پیرلو لپاره لاړ شم. هغه د ممبئی ښار ته داخلیږي. لومړي سر کې غواړي ترڅو خپل ګران ملګري ظاهر قدیر ته د ممبئی مشهور شراب وپلوري. نمستے بھائی جان، کیا بات ہے؟ هغه له دکاندار څخه وپوښتل، भाई जान शराब बोतल कितने में है? मेरे दोस्त टुजमार के लिए 1 ड्रम शराब लेता है, थोड़ा गुजारा करो भाई जान। तुम हमारा पठान भाई है, तेरे साथ हम गुजारा करता है, कौन सा शराब चाहता है? असली हिंदी शराब चाहता हूँ. خپلو اولادونو ته د سوغاتونو اخیستلو لپاره یو بل مارکیټ ته داخل شو او بل اخره د سوغاتونو پیرلو وروسته هغه تکل کوي ترڅو خپل منزل ته ستون شي. د ماښام په داخلېدو سره خپل استوګنځي ته رسیږي. زه ښه شوه چې خپلو دوستانو او کورنۍ ته مې سوغاتونه واخیستل. تجارتي مالونه خو مې خرڅ کړه، نور نو آماده یم چې د سوغاتو سره خپل ګران هیواد ته ستون شم. هغه د ورځو مزل وروسته د هند یو ځنګل ته داخلیږي ترڅو د توتی سلامونه د هغې کورنۍ ته ورسوي. سلام سلام، نمسته. ستاسو د نسل یو ښکلی توتی زما سره دی چې تل پرې ښه خوراک او پام کوم. له ما څخه یې غوښتي ترڅو سلامونه یې تاسو ته در ورسوم. هغه ډیر ډیر سلامونه په تاسې کول او ډیر یې یادولی. ډېر کلونه پخوا موږ د کابل د سیمې تېرېدلو چې موږ د ډلې یو طوطي د ډېرې ستړیا له امله ځمکې ته ښکته شو چې د ښکاري په دام کې ګیر شوی و. کلونه کېږي چې خبر ترې نه لرو. زه پوهېږم چې هغه تل ستاسو په یاد کې د جدایي زمزمې کوي. د دې خبرې په اورېدلو سره ټول توتیان په ځمکه پرېوتل. نه پوهېږم چې په دوی څه وشول چې ټول په ځمکه پرېوتل او مړه شول. مورجانې د پلار مې یوه نیمه میاشت په پوره کېدو ده خو هېڅ خبر ترې نشته. زوی جانه تشویش مه کوه، که خدای کول په نږدې ورځو کې به د پلار راورسېږي. مورجانې زه مې د سوغاتونو او د پلار لیدلو ته ډېره لیواله یم. غني د څو ورځو سفر وروسته د پاکستان خاورې ته داخلیږي او بیا د افغانستان تر سرحدونو ځان رسوي. دوستان یې راتګ ته سترګې په لار دي ترڅو یې توت هرکلی وکړي. یاره زموږ د دې ملګري خو ډېر ورځې ووتلې، خدای دې زر راستون کړي چې یو ځل بیا خوشحاله مجلسونه ولرو. بالاخره غني خپل کلي ته داخلیږي چې دوستان او خپلوان یې په لیدلو ډېر خوښ او د راتګ یې توت هرکلی کوي. یاره ملګریه ستا خو دا ور ډېرې ورځې وشوې، زه ښه شوه چې په خیر را ورسېدل. پوهېږم چې زیاتې ورځې ووتلې خو ستونزه د مالونو په پلورلو کې وه چې وخت یې ونیو. تاسې هر یوه ته مې خپل خپل سوغات راوړل لکه شراب، لونګۍ. د خدای شکر دی چې بیا سره یو ځای شو. تاسې هر یوه ته مې خپلې ډالۍ راوړلې. غواړم چې له توتي سره وګورم چې د یوې عجیبې پیښې په اړه ورته ووایم. ستا سلامونه مې ستا دوستانو ته ورسول چې په اورېدلو سره یې ټول بېهوشه او بېحاله شول. نه پوهېږم چې ولې داسې وشول. هغوی بېهوشه او بېحاله شول؟ یقینا هغوی به زما جدایي نه شوه زغملی. د دې خبر په اورېدلو سره توتی په پنجره کې را پریوت او مړ شو. نه پوهېږم چې په دې توتي څه وشو. فکر کوم چې د دوستانو خبر په اورېدلو سره مړ شو. غني د توتی مړ جسد له پنجرې را باسي. شیبه وروسته توتی والوت او د ونې په یو ښاخ کېناست. اشرف غني په ډېره حیرانتیا سره توتی ته وویل، تا خو له ما سره دوکه وکړه تر څو د پنجرې څخه بیرون شي. توتی په جواب کې وویل، زما
د دوستانو ورزیدل او بېهوشه کېدل یو تمثیل و، تر څو ما ته دا وښایي چې څنګه خپله ازادي لاسته راوړم. همدا زما هوښیارتیا وه چې د ملګرو له تمثیل نه مې زده کړل او ازادي مې خپله کړه. زه لاړم تر څو د خپلو ګرانو دوستانو سره یو ځای شم. د خدای په امان. طوطي د دې خبرو کولو وروسته والوت او د هند طرف ته لاړ چې څو ورځې وروسته د خپلو ملګرو سره یو ځای شو او بیا یې د خوښۍ او ازادۍ ډک ژوند پیل کړ. نو دوستانو د طوطي همدې هوښیارتیا وکولی شو د هغه سلب شوي ازادي بیرته لاسته راوړي. نو هر کار کې فکر او هوښیارتیا کولی شي چې د ژوند د سختۍ څخه مو وباسي او د خوښۍ شیبې در نصیب کړي.